خو صرف دومره دی چې هغه عامه خبره سړی وکړي سرسري خبره وکړي نو که د رسول صلی مبارکې شروع کړي چې هغه څنګه زموږ قدوه ده هغه څه کړي دي څه نه دي کړي دا خو د رسول صلی کامل سیرت بیانول غواړي خو صرف هسې موږ اشاره وکړو رسول صلی الله علیه وسلم زموږ دپاره قدوه ده په عباداتو کې رسول صلی الله زموږ دپاره قدوه ده په ناسته پاسته کې رسول صلی الله زموږ دپاره یو ښایسته نمونه ده په غم او ښادۍ کې رسول صلی الله علیه وسلم زموږ دپاره نمونه ده د الف نه د یا پورې چې څومره ژوند دی دا به موږ د رسول الله وسلم په نقش قدم باندې تیرو او مسلمان د هغه وخته پورې نشي کامیابېدی او د هغه وخته پورې جنت ته نشي تللی چې څو پورې د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې عمل نه یې کړی ځکه علما کرام دا دوه شرطونه ذکر کوي د نیک عمل د قبلېدو دپاره او دلته د علما کرام ناست دي اولنی شرط اخلاص چې د عمل د الله سبحانه وتعالی دپاره او دویم شرط چې د عمل د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې اوس یو سړی دی ماسپښین لمونځ یې وکړو خالص د الله د رضا لپاره یې ماسپښین لمونځ وکړو خو 15 رکعته یې وکړو صرف د یو الله دپاره د عبادت وکړو خو 15 رکعته یې وکړو ټول علما به ورته دا وایي بلکې ټول عوام مسلمانان به ورته هم دا وایي چې ستا دا لمونځ صحیح نه دا باطل دی وجه دا دی چې ستا دا لمونځ خو صحیح دی چې دا شرط پکې شته چې دا د الله دپاره دی خو مرض په دې کې دا دی چې د عمل د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقه نه دی زه ټولو مسلمانانو ورونو او خویندو له دا دعوت ورکوم د دې مبارک پروګرام نه او د دې مبارک چینل نه چې راځئ د رسول صلی الله علیه وسلم دا لار مضبوطه راونیسو راځئ د رسول صلی الله علیه وسلم عباداتو ته وګورو چې څنګه عبادات هغه کړي دي هماغه طریقه باندې وکړو راځئ د رسول وسلم غم ښادۍ ته ګورو راځئ د رسول وسلم ناستې پاستې ته ګورو او د هر خبر رسول وسلم موږ ته واضحه کړې ده